ما تاسو ته اول جمعه په دې باندې بیان کړو چې لئن شکرتم لازیدنکم ومن لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې الله را باندې څه نعمتونو کی او الله دله څه خیر درکي، نو د هغه خیر او د نعمتونو په بدل کې به د الله تعالی شکر وباسي. په ظاهر کې به هم د الله شکر وباسي او په باطن کې به هم د الله شکر وباسي. د شکر د ایستو د ټولو نه اعلی ترینه طریقه دا ده چې ته به ایمان راوړې، په الله به ایمان راوړې. اوس کو الله تعالی وجود درکړی دی، نعمتونه درکړي دي، خیرونه درکړي دي، برکتونه درکړي دي، او ته د الله تعالی د وجود نه نعوذ بالله من ذلک انکار وکړي، یا د الله تعالی د قدرت نه انکار وکړي، یا خو الله اومني خو سره شریکان پیدا کړي. نو چې په یو کور کې مشر وي، یو مشر صرف وي چې زما به مشري وي، او کشران رو لګي د هغه مشري خرابوي، بل مشر ولا پیدا کوي، نو د کور دا مشر او د علاقې دا مشر او د کلي دا مشر خفه کېږي. دا قشانته که په یو ملک کې بادشاه وي او خلک د هغه خلاف بغاوت وکړي چې یاره تا موږ بادشاه نه منو، نو که ښه بادشاه وي او که بد بادشاه وي او چې دا څوک پاسېدلي وي، که دا په ناحقه وي او که په حقه وي، خو بادشاه دا نه تسلیموي چې تاسو به ما سره بل بادشاه منئ او تاسو به ما سره په دې کرسۍ باندې بل بادشاه هم کښېنوئ. یاره د دنیا په سر چې څه غټ غټ عهدې دي او څه غټ غټې قصې قطارې دي، دا صرف د یو مشر د لاندې کېږي. د جومات امامت دا د دو امامانو کار نه دی چې په یو وخت کې یو طرف ته ودرېږي او بل طرف ته ودرېږي. د سکول هیډ ماسټري دا د دو هیډ ماسټرو کار نه دی. نور لاندې ماسټران ورسره راتلی شي، خو دو هیډ ماسټره چېرته هم په یو سکول کې نه نشي راتلی. او دغه شانتې په علاقه کې چې کوم لوی لوی عهدهداران وي هغه یو وي، نو دغه شانتې د الله دپاره به شریک نه پیدا کوي، الله به واحد لا شریک ګڼي. او چې تا الله واحد لا شریک ونه ګڼو، نو دا د الله تعالی د نعمتونو نه انکار وکړو، دا د الله تعالی د نعمتونو کفران وکړو. نو اولنی کار چې هغه په انسان باندې واجب دی هغه دا دی چې دی به وحدت او توحید او د الله د ذات اعتقاد دا پړه کې نه راولي. د اصول فقه یو مسله ده او د اصول کلام هم ده، او هغه مسلې ته موږ په خپل اصطلاح کې شاهق الجبل ویو. دا د مولیانو خپل اصطلاحګانې دي. شاهق الجبل دې ته ویل کېږي که چېرته داسې یو انسان وي یا داسې یو قوم وي یا داسې یو دوه کسان وي چې هغه چېرته په داسې د دنیا په یو خواره جزیره کې ویرانه کې اوسېدل چې د دنیا د حالاتو ته هېڅ پته نه لګي، یا د غر په څوکه باندې دوه انسانان اوسېدل د دنیا د حالاتو ته پته نه لګي چې دا مسلمانی هم شته او کفر هم شته او عیسایت هم شته او نور انسانان هم شته، صرف دا دو په دوو. نو عالمان وایي دوی باندې کافر زمونږ په دې باندې اسم په فروع مکلف نه دی. زمونږ رأی دا راغلی دی چې دوی باندې عبادات نشته، یعنې د زکات او د روژې او د نور څه تپوسونه ترېنه نشته، خو د الله د ذات او د الله تعالی د وحدت چې الله یوازې دی د دې تپوس پته الله تعالی کوي په قیامت کې. وی ولې؟ وایي ځکه د روژې تعلق د شریعت سره دی، دته شریعت نه دی رسېدلی. د مونځ تعلق د شریعت سره دی، دته شریعت نه دی رسېدلی. د اودس تعلق د شریعت سره دی، دته شریعت نه دی رسېدلی. دې ته موږ په خپله اصطلاح کې څه شي وي؟ فروعات. فروعات خو پېژنئ طالبان یې که نه یې؟ فروعات د احکاماتو ته ویل کېږي. فروعات څه ته وایي؟ احکامات. نو د احکاماتو تعلق دا د شریعت سره دی، د احکاماتو تعلق د شریعت سره دی، او احکامات دته نه دي رسېدلي، شریعت دته نه دی رسېدلی. نو چې شریعت نه دی رسېدلی نو الله به ترې دې تپوس نه کوي. خو دکې الله تعالی عقل یې ښودلی دی، دکې الله تعالی پوه یې ښودلی دی. انساني عقل په خپل عقل سره د الله د ذات ادراک کولی شي. ادراک په معنا د دې سره چې محسوسولی شي.
د انسانانو عقل په اعتبار د دې سره چې انسان هوښیار وي نو په دې باندې پیږي چې د کائنات یو بادشاه دی او مالک دی او هغه بادشاه او مالک داسې ذات راغلی دی چې د سره بل څوک نشته نو د دوه څیزونو تپوس پر د نه بیان کیږي یو د الله د وجود او یو د الله د وحدت نو ته به اول په اعتبار د دې سره چې د الله نعمتونه ادا کړې نو ایمان به راوړې دا د الله د نعمتونو د ټولو نه غټه شکریا ده چې سړی ایمان راوړي خو شکریا خو ډېرې قسمې شکریاګانې دي که بعضې به داسې چې په خولې به وایي شکریا ونه به شکریا نه وایي ګورې چې چېرته یې ودونو خیراتونو له لاړ شي او دا مېلمانه داسې دا کوربه ورته په بد نګاه باندې وګوري بد نګاه نه خو راشي نو دوی چې را روانېږي نو ډوډۍ هم خوړلي او وینا کنځل هم کوي ګوري خفه کېږي هم ګوري ای خدای دې غر که چې دې راټولولي نه شو نو تا ته څه ضرورت و چې دې خلکو ته دا مو اورېدلي دي پر یې غوږونو کې نه هم دي اورېدلي نو د خدای مسلمانو ډوډۍ دې مه خوړه د ډوډۍ د خوړلو سره د شکریا خو لا یو طرف ته ناشکري کې لګیا یې ورپسې او کله به سړی صرف په خوله باندې شکریا وباسي اوړه به یې د شکر نه وي په زړه به شکریا نه وباسي نو کامل شکر به وباسي نو کامل شکر د دوه څیزونو نه مرتب دی جوړ دی کامل شکر چې د رب وباسي نو دوه څیزونه دي ښه یو ایمان دی او یو عمل صالح دی نیک عمل بکې بیا دا نیک عمل په دوه قسمه راغلی دی یو هغه دی چې خامخا به یې کې که دی وکړي نو کې به یې کو دی ونه کو نو سم وخل ټکول بدله درکوي او یو دا دی که دی وکړو نو ویې کو کو نیک یې نو مې کوه خو کو کښېنه الله به دله ثواب درکوي دی اول ته مونږ په خپله اصطلاح کې فرض او واجب وي او دی دویمې ته مونږ په خپله اصطلاح کې تطوعات او نوافل وي زما پرې خبرو باندې پوهېږې که اول ته مونږ په خپله اصطلاح کې څه شي فرض او واجب فرض او واجب ضروري شي دي د انسان دپاره ضروري شي دي او په دې کې به عمقه طریقه استعمالی لکه کومه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوافل یا داسې نور اورات چې انسان کوي ذکر کوي تسبیح دې راواغستې ذکر دې کړو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسبیح نه دي اړولې خو ابو هريره صاحب اړولي دي ګوره دا یاد ساتئ ښه دا خلک ډېر زیات وي مونږ به هغه کار کوو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي لږ ورپسې ښکته شه وی مونږ به هغه کار کوو چې د الله پیغمبر او صحابو کړي بیا بعضې خلک وایي مونږ به هغه کار کوو چې هغه د الله پیغمبر او صحابو کړي مونږ وی لږ ورپسې نور هم ښکته شه مونږ به هغه کار کوو چې هغه صحابه او تابعین هم کړي وي بیا خلک وایي مونږ به هغه کار کوو چې د الله پیغمبر او صحابه ته مونږ وی لږ نور هم ښکته شه وی څنګه ښکته شم مې یو بل ټکي به پسې ولګوه چې تبع التابعین ورته ویل کېږي دا درې ډلې داسې ډلې دي چې دې ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیریت دعا کړې ده او مهر پې لګولی دی چې دا د خیر ډلې دي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین بهترین قرن بهترین زمانه د چا زمانه ده زما زمانه ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا پسې وروستو زمانه د تابعینو د صحابه تابعینو د تبع التابعینو زمانه نو درې زمانې دي دې ته موږ په خپله اصطلاح کې د درو زمانو ته موږ په خپله اصطلاح کې سلف او خیر القرون ویو څه ورته ویو سلف او خیر القرون د امت دوه قسمه زمانې دي یو هغه زمانه ده چې خیر القرون دی او یو هغه زمانه ده چې شر القرون دی خیر القرون څه ته وایي او شر القرون څه ته وایي دوه درې معنی یې راځي یو خیر القرون په معنا د دې سره چې د الله پیغمبر د هغې دپاره د خیریت وینا کړې ده چې دا خلک په خیر دي یعنې د دوی په اعمالو کې هم خیر دی او د دوی په عقایدو کې هم خیر دی او د دوی په معاشره کې هم خیر دی دا څوک راغلي دي صحابه تابعین تبع التابعین د هغې نه پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې نه پس په کذب شروع کیږي دروغ به شروع کیږي او د هغې نه پس بیا یقیني څه شروع شو دروغ شروع شو اگر چې د تابعینو په زمانه کې هم ګنده خلک راوتي وو غلط خلک راوتي وو خو د هغوی طاقت او د هغوی زور پې زیات و د هغوی قوت پې نه زیات و هغې دبو کړي خو چې کله اولنی صحابي وفات شو ابو طفیل صاحب ورته ویل کېږي په 110 کې او زمانه بیا د تابعینو شروع شوه نو بیا لږ غلط خلک راووتل
یا دا دی چې دی کې خیر دی دا داسې خلک چې د دوی د اعمالو تابعداري به کوي د صحابو د اعمالو تابعداري به کوي ګورې دا ځان سره یاد ساتئ ښه دې ته موږ په خپل اصطلاح کې نه څه شي موقوفات څه ورته وایو موقوفات ابوبکر صاحب چې یو کار کړي نو تیم کوه که نه عمر صاحب چې یو کار کړي نو تیم کوه که نه عثمان صاحب چې یو کار کړي تیم کوه که نه علي صاحب چې یو کار کړي تیم کوه که نه یا د نورو صحابو نه داسې یو کار نقل شو چې د هغې خلاف د نورو صحابو قول نو زما دې خبرې ته خیال کوئ د یو صحابي نه داسې قول نقل شو چې د هغې خلاف د نورو صحابو قول نو نو تی کوه او کو چېرته حضرت عمر صاحب یو خبره وکړه او علي صاحب بله خبره وکړه امام ابو حنیفه رحم الله دې مسئلې له راځم امام ابو حنیفه رحم الله زموږ امام دی امام جعفر صاحب ورته ویل کېږي دا په اهل بیتو کې په امامانو کې ډېر لوی د علم او د پوهې امام دی د علم امام په دې 12 امامانو کې چې د شیعګانو ته 12 امامان وي دا د دوی امامان نه دي دا زمونږ امامان دي خو په دې 12 امامانو کې په اعتبار د علم سره امام جعفر صاحب ډېر لوی قوي سړی راغلی او امام ابو حنیفه رحم الله اخري 2 کالونه بیعت د حضرت امام جعفر صاحب سره کړی امام جعفر صاحب وکړ امام جعفر الصادق صاحب امام جعفر الصادق صاحب سره امام ابو حنیفه 2 کال اخرنی بیعت کړو او یو مشهور مقوله ده او ما سو کرته ویلې ده او نقل کړی ده مرقات نقل کړی ده د مرقات سره قطب الارشاد نقل کړی ده اکثر کتابونو لولا سنتان لحلق النعمان که امام ابو حنیفه رحم الله دا بیعت نو کړی د تصوف لحلق النعمان نعمان به هلاک شوی یعنی امام ابو حنیفه رحم الله وی زب الفاظ د هلاکه د مخلل نه راځي زب داسې شوی وم خو چې کله د دې بیعت نه مخکې امام ابو حنیفه رحم الله د امام جعفر صاحب خواله لاړه نو چې کله کېناستو نو د امام ابو حنیفه متعلق ډېرې خرابې پلاپیګانډې خلکو کړی دا وی هغه سړی دی چې قیاس باندې عمل کوي دا هغه سړی دی چې حدیث پریدي په حدیث عمل نه کوي نو پلاپیګانډه خو داسې شی دی چې د پاکستان میډیا ده تور زیړ کی او زیړ تور سپین کی او سپین تور کی دا خو تور وي نو حکومت به ته وایي سپین دي او چې حکومت ته وایي سپین دي او هغه تور وي هغه سپین شي دا د پاکستان میډیا دا د پاکستان مشران دي امام ابو حنیفه چې کېناستو امام جعفر صاحب ورته وایي د کوم ځای نه راغلی وایي د کوفې نه راغلی بیرې کوفه کې خو یو ډېر بد سړی دی اوس ناست دی امام ابو حنیفه راغلی وایي کوفه کې خو یو ډېر بد سړی دی او خلک یې ډېر په بده باندې نوم یادوي چې ابو حنیفه دی او نعمان ابن ثابت دی وی صاحب هغه خو ځای مه کوه هوی دا تی چې زما د نیکه د احادیثو خلاف چلیږي هوی دا تی چې خپل عقل او خپل قیاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې مخکې کې هوی دا تی چې زما د نیکه د احادیثو مقابله کې وی چې الله دې مستد ما د الله تعالی د حدیثو د مقابلې نه په امان کې مساتي دا په ما پسې پراپیګانډا ده وی ښه پراپیګانډا ده دروغ خلک وی یو چې دروغ دي وی چې یو تپوس ته نه کوم امام ابو حنیفه ورته وی چې یو تپوس ته نه کوم وی وایه وی چې دا مونځ اعلی شی دی او که دا روژه اعلی شی ده ستاسو په دماغو کې مونځ اعلی دی که روژه اعلی ده مونځ اعلی دی نه روژه هم فرض ده مونځ هم فرض دی روژه هم فرض ده ټیک وی خیر دی مونځ هم فرض دی روژه هم فرض ده خو د مونځ مرتبه د روژې د مرتبې نه اعلی ده دا مسلې به تاسو ته کړي یعنی انسان چې اول ایمان راوړي نو د ایمان د راوړو نه پس په ده باندې اول لازم داري چې دی به کلمه وي نطق اوس کو چېرته یو سړی خدای مني رسول مني قیامت مني قبر مني عذاب مني خو ژبه پې نه کولاوي اشهدو پې نه وي کلمه نه وي لا اله الا الله زموږ پرې باندې دا مؤمن نه دی دا زمونږ رایې ده چې دا مؤمن نه دی ګورې ښه دا یاد ساتئ د جهل مرجیو رایې ده دا مؤمن دی مرجیان یو ډله د هغوی وایي چې به د چا پړه کې دا راغلی چې الله شته
د چا په زړه کې راغلی چې پیغمبر شته، د چا په زړه کې راغلی چې جنت شته، د چا په زړه کې راغلی چې جهنم شته، آخرت شته، حساب کتاب. یعنې دا ټولې عقیدې د اسلام یې داسې ومنلې لکه څنګه چې مونږ منو، خو خولې یې پې ونه ګروله، یعنې خولې یې پې ونه چلوله. نو زمونږ رأی دا ده چې دا مؤمن نه دی. ځکه اسلام څه ته ویل کېږي؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دا زمونږ د احنافو او د ائمة الاربعه رأی ده. اسلام دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته ویل کېږي چې اقرار به هم کې، پړه باندې به ویم خو ګور اقرار به هم کې، ګورې پړه باندې به وی او اقرار به کې. که اقرار دې وکړو نو مسلمان ای، او که اقرار دې ونه کړو نو مسلمان دی. نعوذ بالله من ذلک. او بیا خبره مې دا کوله چې د دې نه پس چې اقرار وشي د ټولو نه غټ فرض څه شی دی؟ نه که نه، د هغې نه غټ فرض ستر العورت دی. څه راغلی؟ ستر العورت. افریقا کې ډاکټر صاحب قبایل دي، بربڼ لوغړ اوسي. اوس که چېرته ته ورته وایې چې نه جي اول لمونځ کوه او هغه ولاړې لمونځونه کوي، نه، اول نمبر فیض الباری لیکلی دي اول نمبر فرض د ایمان نه پس ستر العورت دی. اول یې پټ که، چې کافر دی جامې نه اغوندي، اول یې پټ که، که زنانه وي که نارینه وي. ستر د عورت اعلی دی. د مونځ نه دا ځان سره یاد ساتي. فیض الباری تشریح کوي اولنی نمبر فرض د ایمان او د اسلام نه پس څه شی دی؟ ستر العورت دی. بیا د هغې نه پس مونځ دی، او د مونځ نه پس د هغې مقدمات دي. ګورې په بې اودسه به مونځ نه کوې، ګورې هسې نه چې ګورې په بې اودسه مونځونه شروع کړي. مقوله مې راته ویلې ده که نه مې راته ویلې؟ مقوله مې راته نه وه ویلې؟ نه د خدای مسلمانانو نه یې ویمه راته ده. نو مقوله مې راته ویلې وه هسې نه چې بې اودسه مونځونه کوې. دا به ته بیا چېرته وویم. نو بې اودسه به مونځونه نه کوې، ګورې دوی به پوهېږي ما چې څه ووایي، ته به پوه شوې که نه. نو مقوله مې راته ویلې بې اودسه به مونځونه نه کوې، مونځ نه به مخکې اودس هم کوې. خو اعلی شی څه راغلی دی؟ مونځ راغلی. روژه دا د مانځه نه په اعتبار سره لږه کمه ده. خبرو باندې زما ځان پوهوې. نو امام ابو حنیفه رحم الله ته تپوس کوي صاحب مونځ ښه دی که روژه ښه ده؟ وایي مونځ اعلی دی که نه د روژې نه. او لږ خو به انشاءالله په مسلو پوهېږې. حایضې باندې چې کله حیض راشي نو قضا د مونځ راوړي او که قضا د روژې راوړي؟ د روژې راوړي که نه، د مونځ نه راوړي. بیماری چې په زنانه باندې راشي نو د مونځ قضا راوړي او که د روژې قضا راوړي؟ د روژې، د مونځ خو نه راوړي. نو یې دا د الله د پیغمبر نصیحت. که ما په عقل باندې کار کو نو ما به دې خلکو ته ویلي چې د قضا د مونځ راوړی، د روژې مه راوړی، ځکه چې مونځ اعلی دی او روژه کمه ده. نو چې مونځ اعلی دی او روژه کمه، نو د عقل تقاضا دا ده چې کوم شي اعلی وي هغه ادا که، چې کوم شي اعلی دی او خراب شوی دی، فوت شوی دی، هغه ادا که. او حال دا ما دا نه دي ویلي چې مونځ ادا کړې، زه وایم روژه ادا کړې، لکه څنګه چې نور امامان ویله. کاجي به خبره خو دې وکړه، دا خو رښتیا ته تابعدار د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا ته تپوس کوي یا امامه مسه چې کېږي، مسه خو پېژنې د خفینو که نه؟ تبلیغیان نه تبلیغیان ایشي دا موضوع ورته وي. جرابې مرابې نه ګوري، ښه په جرابو راته مسه شروع نه کوې. ګوري هسې نه چې په جرابو مسه شروع کوې، په جرابو مسه مه کوې، په جرابو مسه نه کېږي. ښه موضوع ورته وي، خفین ورته وي. او مونږ ورته په خپل اصطلاح کې موضوع وي، عربی کې ورته خفین وي. چېرته دی اچولي دي که نه دی اچولي؟ اچوه نو د دې خپو د انځلو نه به په ارامې په شواروز کې به یو کرت وباسي او بیا به په هغې باندې بیا خپې انځي یو کرت، چې مسافر یې لا 3 ورځې او 3 شپې. نو تاسو سوچ کوئ چې تاسو ګرځئ موزه چې کله واچوئ نو دا ځای م لګي ځمکې ته او که دا ځای م لګي؟ دا ځای لګي که نه. ستاسو کلي کې خو خلک په دې ځای نه ګرځي که نه، په دې ځای ګرځي. او چې کله په خفینو په موزې باندې تاسو مسه کوئ نو دا ګوتې چې داسې لمدې کې، اوس بیا غلطېږي، ما ته پته ده چې وایي چې لاندې چې دا ګوتې داسې لمدې کې نو په دې ځای راکاږي که په دې ځای راکاږي؟ وګوره ما راته وایي که نه چې ټیک وی کو ستاسو کلي دقه وی به کره لکه وګوره محمد چې شی مکه خبره وکړه
دا خلقه فضل محمد حاجي صاحب مکه خبره وکړه ښه دی وایي زمونږ کلي کې چې خلک مسح کوي ډاکټر صاحب حکیم صاحب نو وایي داسې مسح کوي زمونږ تلي باندې کوي که نه او ستاسو په کلي کې په تلي پاس خو فضل محمد حاجي صاحب په تلي نه راکاږي بره راکاږي اوس په شریعت کې بره راښکلي اوس که یو سړی راولګېد په تلي باندې راښکله نو ستا خبره ټیک ته په عقل پسې روانې د عقل تقاضا دا ده چې دا دی تلې لګېدلې دي نو تلي باندې دې مسو شي نو راریکاږي ویه د امام د الله د پیغمبر نصیحه او امام جعفر صاحب مسه چې خلک کوي نو په کوم ځای باندې مسه کوي وی یاره جي په دې ځای مسه کوي وی زه هم دا وایم چې په دې ځای مسه کوي وی کوم ځای لګي په ځمکه باندې وی یاره ځمکه باندې خو دا طرف لګي وی کما عقل له اعتبار ورکړیو ما ابو حنیفه ورته وی کما عقل له اعتبار ورکړیو او قیاس به مخکې کړیو نو ما به ورته ویلي چې تاسو داسې مسو کې چې دا څنګه چې په ځله جي صاحب وایي چې په دې طرف باندې لاس راکاږې نه په دې طرف لاس مه راکاږې په دې طرف باندې راکاږې نو ما یو نکته تاسو ته وي که تاسو پرې پوهېږئ ما تاسو ته وي چې هر هغه د صحابي قول چې د هغه مقابل بل د صحابي قول نه وي امام ابو حنیفه رحم الله باندې چې کله دا تهمت لګېده او خلکو خبرې کولې چې امام ابو حنیفه په حدیثو عمل نه کوي نو امام ابو حنیفه رحم الله یو ځل کېناسته په کوفه کې او ډېره یو ناشته ښکلې مقولې ویله چې هغه زموږ د احناف لپاره نن سبا یو قانون دی اذا جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم فعلى الراس والعين ترجمه ته زه سوچ کوئ چې زه څه وایم کله چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یقیني صحیح مرفوع متصل حدیث راشي ګوره قیدونه مې ولګول کله چې د الله د پیغمبر نه یقیني مرفوع متصل غیر معارض حدیث راشي څه پکې نه راشي غیر معارض د دې حدیث په مقابله کې بل حدیث نه وي ها داسې ډېر شته ډېره حدیث ته چې د هغې په مقابله کې بل حدیث نشته خو داسې ډېره حدیث ته چې د هغه په مقابله کې حدیث شته نو په دې خبرو باندې پوهېږو داسې ډېر مونږ یو شان التحیاتو ویو او زمونږ په مقابله مونږ په التحیاتو کې یو شان ناسته کوو او شوافي بل شان ناسته کوي مونږ چې کله مونځ کوو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک شوافي وی انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض دا آیات مونږ چې کله لاس تړو نو دې کې تړو شوافي دې کې تړي تاسو به وای هغه ته چې راغلی چې دې کې لاس وتړه هلته د امام ابو حنیفه رحم الله سره دلیل دی چې لکه ګورې دا دی پرېږده دې کې لاس وتړه د امام ابو حنیفه رحم الله سره ادله دي نو ما یو ټکي ولګاو او هغه ټکي مې دا راغلی و چې داسې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مرفوع وي متصل وي او معارض په مقابله کې حدیث نی فعلى الراس والعين نو زما په سر سترګو باندې مقبول راغلی دی او چې کله د صحابه په منځ کې نه راشي دا مې یاد ساتئ ګورئ هر هغه حدیث چې هغې باندې ابوبکر صاحب او عمر صاحب اخذ کړي دا به د نورو حدیثو نه اعلی راغلي وي دا ګورئ یاد ساتئ ښه دې مسلو ته زما خیال کوئ دې سره تاسو ته ډېره لویه فایده درځي حدیث راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 رکعاته تراویح کړي دي خو حدیث راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 رکعاته تراویح کړي دي حدیث د 6 رکعاتو د ابن عباس صاحب دی او حدیث د 8 رکعاتو د جابر صاحب دی زما پرې خبرو ځان پیوي خو حضرت ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علي صاحب په 6 رکعاتو باندې عمل کړی دی په 8 رکعات نه دی کړی زما پرې خبر ورسه نو هر هغه حدیث چې 2 حدیث راشي او په یو حدیث کې عمل شیخین مونږ ورته شیخین وي یا خلفاء الراشدین خلفاء الراشدین او شیخین په هغې عملو کې دا به علامت ته ترجیح وي چې دا حدیث اعلی راغلی دی نو حدیث ټول یو شان راغلی د صحابه خو چې کله اخذ په ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علي صاحب وکړي دا به اعلی وي د نورو حدیثونه بیا که چېرته د دې ټولو قولونه راشي حدیث نی حدیث خو قول او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي تقریر ته که نه حدیث نی ابوبکر صاحب وایي دا خبره ده عمر صاحب وایي دا خبره ده عثمان صاحب وایي دا خبره ده علي صاحب وایي دا خبره ده نو بیا قول د ابوبکر او د عمر صاحب او د علي صاحب او د عثمان صاحب په ټول اعلی دی خو که د دې نه لاندې وي نو بیا امام ابو حنیفه وایي فنختارو واذا جاء عن اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فنختارو که د صحابانو قول راشي نو بیا څه شي مونږ مختاره کوو دا علو
ځکه په دوه خو عمل نشي کېدی که نه په دوه عمل کېدی شي زما پرې خبرو راسئ په دوه خو عمل نشي کېدی که نه دا چېرته کېدی شي چې په دوه حدیثو په آن واحده کې عمل وکړي او حال دا دی چې هغه بیا مخالف راغلی وي په دوه حدیثو عمل نشي کېدی په دوه موقوفاتو عمل نشي کېدی ابوبکر حضرت ابو هرره صاحب یو حدیث راغی ابن عباس صاحب بل راغی ابو هرره صاحب یو حدیث وي او د هغې په مقابله کې عبدالله ابن مسعود بل حدیث وي نو داسې احادیث چې متضاد راغلي وي او د دوه صحابو نه راغله نو امام ابو حنیفه وایي فنختارو مونږ بیا اخذ کوو دا یو ترکو او بل اخلو ته به ولې لکه بل ترکې ځکه په هرې واحده کې په دوه عمل نشي کېدی چې تنګي ته ځې چې 400 ته ځې نو خامخا به په دې روډ باندې ځې په شب قدر نشي تللی اوس که ته چې په شب قدر خو هم تللی شم په ناګومان به راتاویږي او راتاویږي خو خلک به وایي چې لیونی شوی منټل شوی پرې پوهېږې داسې ده خو نه د وایه کړه او چې تو ځې لکه د ربان ولدین کلي ته شیرپو ته ځې نو شیرپو ته چې ځې نو په دې به ځې او چې ته شیرپو ته ځې چې نه زه خو شیرپو ته ځم په دې لاره نه ځم تخبې ته ځم تخبې نه به مردان ته راځم د مردان نه به 400 ته راځم 400 نه به شیرپو ته راځم ټیک ته راتلی شي خو ګورې یونس ډاکټر له به دی ولې بوځو ګورې دا ځان ته ریاض ساته نورې خبرې د دې کې ګورې منټل به لیونی کېږي به ها خلک به هم لیوني کړي داسې مولا خلک هم لیوني کړي او په خپل هم لیوني شوي ګوره ساده الدین یسر دین څه شي دی آسان حنفیت السمحة البیضاء حنفیت السم خیسته مزیدار پاک شي دین پاک دی خیسته دی آسان دی ډېرې کلتې پلتې راته مه کوه نو امام ابو حنیفه وایي چې د صحابو نه راشي نو موږ بیا مختار یو مختاره کوو نه د ده الو د ده پرېږدو د ده قول الو د ده پرېږدو واذا جاء او تابعین چې راشي نو امام ابو حنیفه خپله تابعي دی که نه د دې که نه او چې امام ابو حنیفه راشي په مقابل کې د اوزاعي قول او امام ابو حنیفه راغی په مقابل کې د شعبي قول راغی امام ابو حنیفه وایي په هم رجال دا مقوله ده ما سمه خوښه ده مړه خو دوی هم سړي دي او موږ هم سړي راغلي یو دا خو نه چې دوی سړي دي او موږ چېرته جوړ موږ چېرته فیمیل را فیمیل ورته وایي که شیمیل ورته وایي څه ورته وایي فیمیل خو ښځو ته وایي که نه هلکه دوی سړي دي او موږ چېرته شیمیل راغلي یو ته شیمیل پېژنې څه پېژنې تا خو ما لړو چو خدای دې ښه کړه دوی سړي راغلي دي او موږ سړي نه راغلي موږ شیمیل راغلي دا شیمیل ډېر ښه لفظ دی ښه پښتو والا ډېر بد لګي ګورې نه هم رجال ونحن رجال میا صاحب هغوی هم رجال دي هغوی هم سړي دي موږ هم سړي څنګه چې د هغوی قول راغلی دی دغه شانتې به بیا زموږ قول راغلي نو کله چې په دې ترتیب باندې ته روان شو نو دې ته اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پسې دویم نمبر شی شروع کېږي فرض او واجب خو دې ادا کړو بیا به کله ناکله چېرته پیر صاحب له لاړ شي هغه دغه راته ووي منیجر صاحب چې په تصوف خبره وکړه تصوف باندې خبره خو اوس مې شروع کړه خو وخت به بیا به چېرته پیر صاحب له لاړ شي خو دا سنن او مستحبات دي څه راغلي دي سنن او مستحب قلب پاکول د فرائضو نه دي ګورئ زړه پاکول شامل کړي دي علم القلب فرض علم د قلب څه شي دی فرض دی خو علم القلب نه مراد څه شي دی علم القلب نه مراد زمین خانه د اولیاء د بزرګانو پټي پټي خبرې راغلي دي د اولیاء د بزرګانو کومې پټي خبرې چې دي دا فرض دی لپاره د تطهیر القلوب چې زړه به پاکې د بزرګانو نو زړه به پاکې خو چې زړه دې کله پاک کړ نو د پاکولو نه پس به بیا سنت او مستحبات ورته دي هغه سنت او مستحبات څه شي دي اسکار دي پټکې دي مزیداره ښایسته د سننو عمل دی نوافل دي په دې برته انشاءالله بیا خبره کوم وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت نصیب کړي تکلیف مصیبت تم پامان کې وساتې د دوه جهانو خیر موږ ټول لراکړي یا الله تعالی د دوه جهانو د شر او د مصیبت تم پامان کې وساتې یا الله تعالی مسلمانان ټول د خیر او د عزت خاوندان کې یا الله تعالی يهوديان تباہ برباد کې یا الله امریکا تباہ برباد کې په هر ځای کې مسلمان هلاک کا هر ځای کې مسلمانو ویشته یا الله په خپل قوت باندې ولې یا الله تعالی په خپل قوت باندې معیشت خراب کې یا الله په خپل قوت باندې د هغوی د قهر او غضب فیصلې وکړي یا الله موږ یې د شر نه بس په امان کې وساتو یا الله د هغوی د شر د هغوی په سرونو ور واچوي یا الله د هغوی د
کله نا کله سنډا د ډیر زور هم راغورځيږي یا الله تعالی هم د خپل زور یې راغورځي یا الله د خپل طاقت یې راغورځي او موږ ته پامان کې وساته بیماران له صحت کامل علاج ورکې یا الله تکالیف او مصیبتونو هم پامان تر راضي شي یا الله پاک اخرت هم په شریکه خکه د بیمانه هم پامان کې وساته د قبر د عذاب هم پامان کې وساته چې د رضا کلمه نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول